چېرته چې جرګه او مرکه یا ښکلې ښاغلي او درانه مشران چې ته یو مسله کې ورودانګي نو بیا شکر دی دوه خواږه را یو ځای هم شي او په یو ځای هم درېږي. دا غاړه نیمګړې وادې کې د اشنغر کوکې نه وه کوکې شله کله اله پردګاره د 20 ګریډ جج خبره دی نه منلو د کړي د باچا صاحب دی ومنل نو بس د مشر قدر به هم کوي عزت به هم کوي او خبره به هم مني چې خلک خو ډېر تلې راغلي دي په دې کې خو خاص کر چې زه مجبور شویم د خپلې مور نه یو ډیران به ګټي او روغ پټي به بیلي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو په پښتنو کې ډېر ښکلي ښکلي او خواږه روایات پراتو چې ورو موږ وبیلل. بیا هم شکر دی چې بیا موږ غوندې کې خلک چې زه یم د دې پیړۍ هغه اخري خلک به یو چې د دې نه پس خدای خبر چې څوک به جرګې مني او که نه. زموږ دا خپرونې چې کوم د جرګو او د مرکو دي دا د امن یو داسې پیغام دی دا دایمي دی دا ډېر لرې لرې پورې ځي. قدرمنو نن هم که تاسو کچارو ته لاړ شئ نو په کچارو کې به داسې ورو ځې لکه سړی چې د اختر نه 2 ورځې مخکې څاروي اخلي دومره رش وي پکې چې ته به هاریان او دریان شي وایې به چې خدای پاکه وکیلان زموږ نه زیات دي او دا سایلین یې د وکیلانو نه زیات دي. د جج صاحب د کمرې بهر چې ودرېږې نو قدرمنو غټ غټ فایلونه پراته چې د هغې په شا اکثر جج صاحب ښکاري هم نه. نو قدرمنو وګورئ چې د جایداد شخړې یا زموږ نورې تنازعات څومره ډېرې دي او چېرته چې جرګه او مرکه یا ښکلې ښاغلي او درانه مشران چې ته یو مسله کې ورودانګي نو بیا شکر دی دوه خواږه را یو ځای هم شي او په یو ځای هم درېږي. قدرمنو 19 کاله په یو پټي باندې د جایداد څه تنازع روانه وه او دواړه فریقین دا دلته کې ولاړ دي چې زه د ټول نه مخکې دویم چې دا نومونه تاسو ته کېدم دا فریق اول اکبرجان خانې دریمې او فریق دویم قیوم سډیري دواړه ولاړ دي. قدرمنو دوی سره خبرې ترې کوم د دې نه علاوه دا دوی دواړه چې یو شو نو صاحبه داسې نه دي دا یو ګرم تار دی یو یخ تار دی دا یو ځای کول صاحبه سمه دماکه وه خو د دغه دماکې نه بارود غورځول کار هغه مشران کوي کوم چې زما په څنګ کې دلته کې ولاړ دي او انشاءالله درن سات کې به د دې هم زه تعارف کوم دی به هم خپلې خبرې اترې تاسو سره شریک کوي. موږ سره اوسئ. जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर HPK से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नज़द KFC रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते. जन्नत रेजिडेंसी Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, HydraFacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. یو خو رجوع مبارکي در کوم. خدای دې وبخښه الله دې ستاسو مبارک کړي ستا ډېر تعریفونه ورو ماشاءالله چې ستاسو غوندې زلمي زموږ په قوم کې موجود دي نو انشاءالله هره خبره به جوړې ته ورځي. جزاک الله. او ستاسو دې هم ډېر ډېر مبارک شي. مهرباني دي ستاسو دې مبارک شي. الحمدلله. داسې خاموشي مو جوړوي صاحبه ویم چې برق زاموني وشي. زه اکثر دا وایم د پیغور او د تور زور یې ډېري خو چې د خوشحالۍ وخت شي بیا پښتانه چپي داسې مبارکي ورکوئ چې سډیري بالکل په بله واړوي لا مبارکي ورکې او تر غاړه وده.
دا غاړه نیمګړې واده کې د اشنغر کوکې نه و کوکې شله الا اکبر جان صاحب څنګه چل خیر دی بالکل ټیک چېرې تاڼې مو کړې وي ښه ډېرې څومره مو پې بیللي دي نو بس دغه حساب هم نه دی کړی خو ښه پوره دغه هم کړی دی دا سوچ دله چا درکه داغ در باندې چوکه چېره دی کې به چې ته مشران کي دا سیز به راټول کي بس دا خو دا مشران چې دي دوی راغلي وو او بس دوی فیصله وکړه بس موږ دواړه ومنله موږ ویې دا که ښه ده او که بده ده خو بس مشرانو خبرې ته به غوږ ږدي پاک پروردګاره د 20 ګریډ جج خبره دی نه منلو د کلي د باچا صاحب دې ومنل نو بس د مشر قدر به هم کوي عزت به هم کوي او خبره به هم مني دا راته ووایه چې دا کله دا مسله وه نو وړه خو به هم به ویله چې یاره دا اوس څه ځي دا مسله دې حل شي یاره دا چې ته ډس ته ونځي خدای مکه نور څه فساد تی جوړ نه شي بالکل خامخا لکه دا خو هر وخت به دا دغه و جی کور کې به تر بچیانو وې یا بیبي چېرې د سیز نه خامخا ولې نه د کیسې نه تنګ وې زنانه او دغه خو دغه شي نه خوښوي چې یاره ډزې ډوزې او ټوپکې او څه جی نو زه خو یم نن ډېره د خوشحالۍ ورځ د مبارکي دله چې مونږ درکوو مهرباني ستاسو دې مبارک مهرباني پړه دې سوي نو بس راځه پې یاره زه خو به ته ده ووایم چې خلک خو ډېر تلې راغلي دي په دې کې خو خاص کر چې زه مجبور شوی یم د خپلې مور نه او زما مور داسې مور ده چې زه وړوکی لوی شوی یم زما 65 سال عمر دی خو ما چېرته د خپلې مور چا سره جنګ نه دی لیدلی نه په کور کې او نه په کلي کې بل ما د خپلې مور چاته خیرې نه دی اورېدلی او که خیرې یې دشمن ته کړي دي نو ویبه یا الله ته ورته هدایت وکړي نو د هغې مور د لاسه بس زه مجبور یم او بیا داسې درانه خلک زمونږ دوستان خدای دې دوی ټولو له اجر ورکړي او تاله دې الله ډېر اجر دا خبره دې دونه خواره کړه او دونه دې ورسول زه خو یو ساده سړی یم جټ یم د خبرو چل هم نه راځي خو بهرحال دا څه چې مې وي دا زما یو دلي جذبه وه یو تپوس د نه بل کومه بیا د مشرانو له ورځم هغه بیبي خو هم درته ویلي چې ډوډۍ دې رالاوچو بس ختمه یاره جي ویلې خو بچو ټولو دي خو بس د هغې جواب زه نشم کولی بس د هغې ما سره جواب نشته جزاک زمونږ د پښتو او د دې سیمې یو خواږه دا هم دي چې یو سپین ږیری خپلې ابۍ ته سر ټیټوي صاحب بس بیبي تا د خدای ژوندی لري چې دا فساد ختم شو مشرانو له راځم خو د هغې نه مخکې زه د دې نومونه اخیستل لازمي ګڼم چې قدرمنو مهم خلک دا دي د دې معاشرې که تاسو څوک هیرو ګڼئ نو یو خو به هغه شهیدي چې هغه په محاذ ستا د ازادۍ لپاره جنګېږي او بل به هغه سړی وي چې فساد ختموي او د امن بیرغ وروچتوي ما سره څنګ کې ولاد جرګې مشران دي نمونه هم اخلم قدرمنو په دې کې ریټایر اس پی سلیم باچا صاحب ډېره هلې ځلې وکړې د هغې شکریا ادا کوم دلکې زموږ د کلي ډي اس پي ګران الله صاحب دی ډېر په نره جنګېدلی د دهشتګردۍ خلاف د هغه هم ډېر انتظار وکړو لا راغلی نه کرای شي نو انشاءالله یې سره هم خبرې کوم او دې نه علاوه هدایت الرحمن باچا هغې هم دلته موجود دي که نه جي ښه جي هغې سره هم خبر ښه جي هغه د ناظم جان بجي تاسو به اوس نوم اخلئ انشاءالله او دې نه علاوه حاجي مراد علي د چارسدې دا هم ډېر زیات مشکور یم ماشوم ملک دی خدای چې په امن پوهېږي باچا صاحب بسم الله تاسو نه کوم تاسو هم د وردۍ خاوندان یې او په دې سیمه د هر څه تاسو کتل ستاسو به یو ډېره لویه مشاهده وي ډېره لویه تجربه وي د دې سیمې د پښتنو سره د دې د کشالو سره دا جرګې او مرکې آیا پښتانه مني که نه په دې کې د دې سینې سختې دي خانجی بسم الله الرحمن الرحیم سینا چرم نه سختیږي چې نیت صفای او زمونږ هم د ایمانو چې نیت تیم صفاوي او د دیم د ایمانو چې نیت تیم صفاوي او په یو ډیر عزت او په یو ډیر په حیا په یو ډیر په پرده باندې د دواړو فریقینو ما سره یو داسې مینا او محبت کو چې یو ماته ویل لال مې کو بل ماته ویل لال مې کو مې لالوم هم نه خو غاړې باس هم نو نه ماته چا شرط خیره نه ماته چا صدا سے خبره کړې ده چې ګنې یاره دې کې بداوي دې کې بداوي دې کې بداوي پاغې کې انډرګراوند منډې تړې ګراوند الله خان ډېرې منډې تړې والي دي پاغې کې معظم جان چې کوم دی زمونږ ډېر خرور دی هغه د رزړو هغه هم ډېرې منډې تړې والي داسې کفایت خان دی زمونږ دلته د سر ډېرو هغه پکې خپل کوششونه کړي دي
او د ټولو نه غټه خبره کوشش خو به مونږ کولو خو چې دا دیک څوک که نه نو زما خیال دی چې داسې څوک هم نه کوي چې کم په درناوښت او کم په عزت او کم په طریقه کم په حیا ایون دا چې ما ته پکې زما دا کورنۍ چرګ ډېر خوښي خانه نو ما ته دواړو فریقو ګاډو کې چرګې مچوډي چې دا ځان سره کړي ته یو سال ته به وخوري چې ځان سره بیا یو څو ګورې جیب کې ښه او ولې نه ضرور به وړو کیمرامین هم ډېر زما هم ډېرې خوښي او د دې انشاءالله چرګې نه چې درته پکې ګډان واچو چې تاسو دومره تکلیف کړی دی او زمونږ دې محفل له راغلي او دا تاسو پکې هلې ځلې کوئ موږ هم پکې هلې ځلې وکړي او لکه دې څه بغیر لالچه یا بغیر څه د شرطه ماته دا نه دي ویلي بس ما ویل غاړې به ورکوي ویل او بلکل به ورکو مایل که وروستو مخکې څه خبره اترې د چا خرچ مرچ شوي چې کوم خرچ مرچ شوي خیر دی به مونږ بیا تا نه والو نو خدای دې آباد لري او خدای دې ول عزت ورکړي او زه بیا هم دې له مبارکي ورکوم دې ټول کلي له ورکوم دې ټولې سرډېرو له ورکوم دې ټولې چارسدې له ورکوم چې الله دې آباد لري او الله دې ودان لري او هر ځای کې چې داسې کشالي وي الله دې په خپل فضل او په کرم باندې حل کړي خو زه دې مشرانو ته دا خواست کوم د دې چارسدې نه د دې ټولې پښتونخوا چې که تاسو چاله د خیر دپاره ځئ نو زړه پاک ساتئ چې یاره مطلب دا دی چې زړه پاکي نو الله پکې برکت اچوي او الله خیر ته بوزي او دا خیر ته لاړه او زه په دې ډېر خوشحاله یم زه د دې ډېر مشکور یم بیا هم مشکور یم بیا هم مشکور یم بیا هم مشکور یم غلام یم او نوکر یم الله دې آباد او ودان لري ډېره مهرباني ډېره مهرباني داسې مشران دې خدای پاک هر چله ورکړي چې د رتبې خاوندان خو بیا هم دا جزې ډکي ډېره مهرباني باچا صاحب باچا جي سنګ صحیح وي الحمدلله دعاګانې د ځمکې وجې دا د ځمکې وجې څونه وجې دا تقریبا د 1900 کال نه دا کشاله شروع وجې دې کې دا مراد به رالو داسې یو خبرې سره شروع کړله چې رس په سرډېرو کې یو داسې مسله ده مونږ ایس پي صاحب ته دا خبره مخکې کړه هغه بیا رالو اکبرجان خان له داسې یو پسې قیوم به ویله نو الحمدلله دوی مونږ سره ښه پوره تعاون وکړو لکه مودی چې تعاون ونه کړي نو جرګه هم نه کېږي دوی مونږ سره ښه پوره تعاون وکړو زمونږ په شا باندې الحمدلله ایس پي صاحب الله دې زندګي وله ورکړي داسې ګران الله خان شو کفایت به شو مراد به شو دوی والدین شول سره دا مونږ سره شروع شو شپږو ځل لاړو رالو نو الحمدلله دوی مونږ سره ښه پوره تعاون وکړو هدایت صاحب دې نه مخکې هم چېرته نور جرګوله تلې یاره جي تلې یم جرګوله خو داسې لکه داسې غټه مسله یا داسې د ډېر وخت مسله داسې جرګې له سره نه وتلې الحمدلله دوی زموږ ډېر زیات عزت وکړو او دا مسله د خیره سره بس اوس ستاسو د وړاندې ده سره حل شوله د خیره سره ستا غوندې کې خلک چې دي نو دا د دې ډېر کمی دی په دې معاشره کې یعنې که باچا سره مې تپوس وکړه اړه به چو دي د فساد چې چېرته وي زور همدغه محافظو له راځي چېرته چې د امن خلک وي به دغه د پښتنو د معاشرې دپاره ضرورت دی چېرته چې د امن خبره کېږي تاسو ټول واریان شئ په دې کې د فساد دا مچې هم ګورې ګرځي د غوږ له بنګېږي را بنګېږي صاحبان اول خو به د اړه نه دعا وکړه که خولونه شی ویلی وی خدای پاکه دا فساد خدا دا فسادګر خدای دا باسین پسین له وکړي چې زموږ دا مسلې حل شي دلته کې راځم مراد به له راځم څنګه چل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوسف جان لاله اول خو ستا ډېر شکرګزار یم ځکه ډېر څه ووایم نو کم وي خو مختصر خبرې به وکړو ستا هم ټایم ډېر نه الو د پیر ورځ د ستاسو به کارونه د قیوم له او د ریمې د اکبرجان خان خپلو کې په دې پټي او تنازع وه شروع وه دا قیوم چې دی دا زموږ د پلار دوست دی خو لکه زموږ والد صاحب بس کور یې داسې وزي روزي نه مشران هم مخکې بدو مدو والي دي نو دا قیوم له زموږ ځای ته رالو چې رالو مطلب دا دی والد صاحب ما ته وایي چې دا شی والو سیریس والو دا کار وکړه زه لاړم خپل مشر ته کېناستم دا جي راته وي دا جي راته وي دا زما والد صاحب دا دی ولاړ لکه دا خصوصا والا دا ډېر خواږه دوستان دي جیل کې هم یو ځای پاتې دي او لکه ډېر فخر ورولي د خپل وروڼو هم خواږه دي داسې پاتې دي په جیل کې هم یو ځای پاتې دي پروردګاره ها دا دواړو د دې یارانه داسې ځای نه دی چې دغه شی ډېر خراب دی داسې به ووایم نو بس بیا ما خپل مشر ته خبر نوټس کې راوسته مشر ما ته لار جوړه کړه ما په هغه لار باندې مزل وکړو الله پاک زموږ د لاس نه دا خیر واغشو باڼه کور جوړ کړو زه خپل یوسف جان لاله د ټوپک او د کلټوس په حق کې نه یم زه خپل د قلم په حق کې یم چې قلم راشي یو ښه ژوند راشي سم ملک په حالاتو ګړبړ دی څه مطلب دا د ټوپک کې کوتک شي شرمول شي څه شو مطلب دا دی یو ډیران به ګټي او روغ پټي به بیلي مونږ وایو چې دا ډیران بل ته پرېږدو دا پټي کور ته راواپس کړو دا بهتره ده ډېر ښه دا پښتو هم دا ایام ده د عزت هم دی او دا غیرت هم دی لاسونه لوپړه
بله خبره دا کومه د سرډیرو د خلکو دپاره دا مونږ د جرګې څلور مشران ایس پی ریټایر سلیم باچا د یوسف جان الله کلیوال ډي اس پي ګران الله صاحب هدایت الرحمن باچا او حاجی مراد علي 400 د سرډیرو خلکو ته زه د خپل طرف نه د لسو مرلو د مسجد اعلان په دې ځای کې کومه چې دې کې به سرډیرو خلکو ته په لسو مرلو کې مونږ مسجد جوړو. جزاک الله جزاک الله. دا به نه په پریکانو باندې دي، دا صرف د جرګې مشرانو د خپل طرفه وکړو. دا په یو پریک باندې د دې زور نشته، دغه نشته په دې چې کومه خرچه ده څه دي دا به انشاءالله مونږ ټول به خپل خپل کوشش کوو یار دوست به مو یو خپل تعاون به هم کوو چې مونږ چاته لاس ونیسو دا مونږ د خپل ځانه ورسوو. زه یې مو ته د خپل ځانه پرېښو انشاءالله شروع به سبا وي بله ورځ وي بنیادونه به اچوو اول شروع به د جومات وي وروسته به دا نورې معاملې وي. دوه مرلې پکې ماسټر چې کله کچ کېږي او زمونږ فیصله وشي خوا پټې کچ راکچ شي نو زه به دوی لا خوا 2 فوټه ځای ورکړم او 2 مرلې به دې سره شاملې وي په خیر 2 مرلې او پکې زما طرفه انشاءالله. زه به د خپل خپرونه سر ته راولم که ستاسو اجازه تیجي. یاره زه خو هم یو 2 خبرې که پکې وکړم بیا به زه وکړم. دا کامل زمونږ ورور دی، دا مسله د ډېر وخت نه سټارټ وه او دې د طبیعت نه ډېر زیات سخت هم دی. دا زما د ورور په علاج باندې څوک نه پوهېده، لہذا هغه علاج باندې چې زه کله پوه شوم نو مونږ هغه خبره باچا صاحب ته په میز کېښو. بس الله دې د باچا صاحب ډېر عزت وکړي، خدای دې خوشحاله و آباد لري او مونږ په دې خبره ډېر زیات شکرګزار یو چې دا مسله حل شوه، ډېر زیات پې خوشحال یو. او یوسف جان وروره زه خو په دې هم ډېر خوشحاله یم چې ته را سره میله وشوې، دا ستا لیدل مې هم ډېر ارمان و. که دې تریختې نو مونږ سره علاج شته، بس بیبې ته وایه چې په مخه پې غوږونه نیسي که نه. ډیره مهرباني. نن په سرډیرو کې دا ورځ ډېره ښکلې ده ځکه چې شیطان لاړه مخ تورن شو او امن وګټله. فسادګر دې کډه یوسي ځکه چې د امن سر لښکرې رالل او روغ یې جوړه کړه. موږ تاسو ټولو ته سلامي وجي ستاسو غوندې کې مشرانو ته او ستاسو غوندې کې کشرانو ته هم چې تاسو دا فساد ختم کړل او دوم را یوځای کړل. قدرمنو د خپرونه سر ته رسي بس یو جمله. ټوپک د اوسپنې نه جوړ دی او په ده کې پرته ګولۍ هم د اوسپنې ده. د اوسپنې کار سیسی به او بیا د ټوپک څه کاري دا صرف ککرۍ ماتوي او وړشلوي صاحب. دی به اوس ژوند تیری، دی به اوس د ژوند د خوږو نه مزې علي. زه تاسو ته بیا په اخره باندې سرډیرو مشرانو کشرانو ته او د جرګې مشرانو ته او فریقین ته دړنه مبارکي وایم. الله دې ستاسو د امن او روغه برقرار ساتي. جي ډېره مننه.